کتاب شریف بزان ته پیدا کړي په نوم د هدایت السالکین شریف دی د سالکانو هدایت نامه. څومره چې یو شی څومره قیمتي دومره اغیار او دشمن ستا په نظر کې بدنامي. دا د علم او د اسرارو د علومو یو عظیمه خزانه ده او دشمنانو د دې یو خوب دو خوب رانیولي او د هغې د وجې تیر ټول کتاب باندې بدګمانه کړی. خو دا کتاب داسې کتاب دی چې دا د علومو د اسرارو یو عظیمه خزانه ده. او زه دا چیلنج سره وایم د عربو د عجمو د مړو د ژوندو چې څومره منکرین د شان د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه دي او په هدایت السالکین اعتراض لري، نو زه ورته وایم چې هاتو برهانکم ان کنتم صادقین وادعوا شهداءکم من دون الله. باباګان مړیم را پاسوي، ابن تیمیه را پاسوي، میدان تراشي اعتراض وکړي، زه به جواب کوم. یو خو دې کتاب کې زیاتې دا شوې چې د دې کتاب مثل یو څو بېدینانو هغه د ځان نه جوړ کړی، هغې کې څه خرافات وغیره ورمنډلي دي د ځان نه. موږ د هغې قیل نه یو. هغه هدایت السالکین چې د باړې نه د مبارک صاحب په حیات کې چاپ شوی، د هغه په عمر چاپ شوی. غزل زما استاذ ګرامی جناب شیخ الحدیث سمین الله عزیی و سیفی اطال الله حیاته، داغه خواته زه 4-5 کاله مخکې ورغلی یم. هغه ماته ویل چې غزل مبارک صاحب رحمت الله علیه ته دا ما هدایت السالکین کم چې ما لیکلی د هغه په عمر مې لیکلی او هغه ته اردو نه ورتله، هغه نه دی لیکلی، ما لیکلی د هغه په عمر مې لیکلی. غزل ورته ما قرت کړی او هغې تصویب کړی دی. دا د سالکانو هدایت نامه ده او کوم چې 2 نمبر لیکلی شوي نو هغه د مبارک صاحب نه دي، د هغه څه کې زمونږ هم نه دي. کوم چې صحیح هدایت السالکین دی راشه د هدایت السالکین مخې ته روړه چې په کوم خوب دو خوبه د اعتراضي زه به جواب درته وکم. خو بیا دې پرېږدم نه، هغه ځینه به رانه هله وځي چې بیا به اول به درته د خپل خوبونو جواب کوم، بیا به ستا 15 خوبونه درته مخې تږدم. ما ورته د وابیانو هم یو څو خوبونه خطرناک پیدا کړي دي، د پنجپیریانو هم پیدا کړي دي، د دیوبندیانو هم پیدا کړي دي. نو که وابي راځي او که پنجپیری راځي او که ریونډي راځي، دروازې مې کولو دي. پته مې یاد ساتئ کوهاټ روډ بادر کلی، کوهاټ اډې سره بښکته شي، محل ابراهیم خیل. او مشهور و معروف سړی یم، د ایاز باچا د مدرسې تپوس وکئ او ټلیفون نمبر مې دی 0334 92 776 03349223 که کابلیان بحث کوي هغې ته هم تیار یم، هغه مې هغې دپاره ووي. او که نور زمونږ د وطن خلک یې هغې ته هم تیار یم، دغه مې پته ده. بس راشي انشاءالله الرحمن. مولا راولئ یا خونه خون مه راولئ، هسې ډمان هم مه راولئ چې بیا ټوپونه موپونه وهي و غریب څه نه خبر هم ني. کارغان مارغان هم مه راولئ، بس سم مولا راولئ او علمي اعتراض دیو کې انشاءالله علمي جواب به واوري. هدایت السالکین بیا هم ویما هدایت نامه ده، علمي کتاب دی، هدایت دی، نور دی، رشد دی، زبردست کتاب دی. او که د چا په اعتراضي پته مې ورته وویله، ټلیفون نمبر مې ورکو، که نر پکې وي را دې شي میدان ته ځه. یا دې ما ته د امن ذمواري واخلي، ما دې خپلې مدرسې ته وغواړي تر افغانستان تر کونړه ورسره تلی شم. امن ذمواري به دلته راکوي حکومتي سطحه باندې چې چېرته مې غواړي زه مدرسې ته او خانقاه ته هم ورځم. اوس لکه د غلو غوندې یو کم اصل د ورمړو نه چغې وایي، بل بد اصل د پتنګ چوک نه چغې وایي، یو سوړي نه بل سوړي نه، لکه د چندخانو ډن نه چغې وایي، د هغې موږ ذموار نه یو. کولو چیلنج مې ورته ورکړو، بس را دې شي خبرې ورسره کوم پې چېرته چې غواړي ورسره کوم. او که د دې نه بعد هم بیا یو سړی وایي چې مړه داسې لګي او داسې لګي او نو اوسې خو نه یم لګیا، د رښتیا ولګیا یم، والله بالله ثم تالله د رښتیا ولګیا یم. بس راشي زه پړ مې که نو مړ مې که، ځه پړ مې که مړ مې که، پړ مې که د میډیا په وړاندې به اعلان وکړم چې زما د سیفیت نه توبه، ستا په لاس به زه چې څنګه ته هغسې به جوړ شم. خو که پړه مې کې او دلایل مې درته ووې نو بیا به د میډیا په وړاندې د دروم او دواړه غوږونه به در باندې نیسم او توبه به در باندې وباسم. مونږ د نر پیر نر موریدان یو ښه
بوس لاندې وبن نه بوزو. زمونږ د پیر کتاب دی حاجي شیخ صاحب کم رد کړی چې دا د مبارک صاحب نه دی، نو هغه 2 نمبر خو زم هم دغه نه دی ښه. کم چې چا مونږ پسې عثمان نامي د تاروی او بېدینه هغه لیکلی دی په معیت د بعضې فناجفره او د بعضې بدعقیدو کې، او هغه یې مونږ ته منسوب کو. هغه مې اوس الیواقیت والجواهر کته، او هغې کې وایي چې بهجة الاسرار کې چې د شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب کتاب دی په هغې کې تحریف شوی دی. دا خو مخکې اولیاو سره هم دا دوکې شوي دي. عبدالوهاب شرانی صاحب وایي زما په ژوند کې زما په کتاب کې خلکو تحریف کړی دی. دا خو د مخکې اولیاو سره هم دا کیسې خلکو کړي دي. د تحریف دی ذمہوار نیم، او کوم چې زما کتاب دی اوس هم ذمہوار، سبا هم ذمہوار، که کال پس ژوندی هم کال پس هم ذمہوار. وما علی الا البلاغ. درود شریف ووایئ.